السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانان ورونو، که غواړئ چې زموږ او ستاسو په ایمان کې خوند پیدا شي، که غواړئ چې موږ او تاسو د اسلام په حقیقت باندې پوه شو، نو موږ او تاسو له پکار دی چې دا درې صفات په خپل ځان کې راولو، یعنې دا درې صفات په خپل اعمالو کې دا لازمي کړو. درې صفات هغه کومه دي؟ په حدیث د انس رضی الله تعالی عنه کې راځي چې دا د بخاري روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان. درې څیزونه دي من كنا چې په چا کې دا موجود شو، یعنی مطلب دا دی چې انسان کلمه وویلله د نواقض د ایمان نه پاک دی، کفر او شرک په عقیده کې نشته ده. اگر که دی دیوبندي دی، اگر که دی حنفي دی، اگر که دی سلفي دی، هر ډلې سره تعلق ساتي، دا به د خپل ایمان خوند وسکي. اولنۍ صفت هغه دا دی چې دته به الله او دغه رسول د هر څه نه ډېر محبوب وي. یعنې مطلب دا دی چې یو صرف ته د الله رب العالمین د دین یو حکم یو امر رالی، او بل صرف ته ستا پلار دی، ستا مور ده، ستا بچي دي، ستا کور دی، ستا بینک بیلنس، هغه به د الله دپاره پرېږدې او صرف د الله او دغه د رسول حکم تابعدار به اوسېږي. او دې خبرې د زما عزتمندو قرآن کې م الله اشاره کړې ده. سورة توبه کې 8 څیزونه الله رب العالمین هغه ذکر کړي دي: پلاران، ستا بچي، ستا ورور، ستا ښځه، ستا کور، ستا بینک بیلنس او ستا تجارت. دلته الله ویلي دي که چېرته تا ته دا هر څه د الله او د الله د رسول نه ډېر محبوب شو، بیا د الله د امر انتظار وباسئ چې په تاسو باندې بیا عذاب راځي. دویم صفت زما عزتمند هغه دا دی: ان یحب المرء لا یحبه الا لله. چې دی د یو مسلمان سره به محبت کوي، خو په شرط د دی چې صرف د الله دپاره به، یعنې د الله دپاره به د یو مسلمان سره کیني. او دې ته ویلی کېږي زما عزتمندو الولا والبرا، چې په دې باندې زموږ او ستاسو اسلام ولاړ دی. د اسلام یو مضبوطه پایه ده چې صرف د الله دپاره محبت کوي او د الله دپاره به بغض کوي. دیم صفت پکې هغه دا دی زما عزتمندو: وان یکره ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذه الله منه. یعنې دا به دا کفر داسې بد ګڼي لکه څنګه چې دی دا بد ګڼي چې دی څوک اور ته ورګزار کړي. یعنې څنګه چې دی اور ته ګزارېدل بد ګڼي، دغه شانې به دا کفر بد ګڼي. زما عزتمندو څومره سخته تشبیه ورکړې ده. اور انسان څومره بد ګڼي، دغه شانې به کفر هم بد ګڼي.